اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشر زما زوی دی او کنه غضبیبه نو ښه زما ماشوم زوی ته څوک وي دا څه څه کې دا ته څه کې څه چل دی دا ولې دا ولې ماشرنګ زوی ته ښه ده سوویل وایه دې ورته وویل او زما ماشوم زوی ته څوک دا څه زما ماشوم شروع دی هغه مې واغسته پیرنۍ مې واغسته استغفار وای مولا پسې خبرې وکړي زما ماشوم ته دې څوک وي زما نه تا پکې وي نو وایه که نه زما ماشوم زوی ته دې څوک وي زما زوی ته دې سوویل زما زوی ته دې څوک زما وي ماشرنګ زوی شته او کنه بچې ته وی زما زوی ته زما زوی ته دې سوویل ښه زما زوی ته دې څوک وي زما زوی ته دې څوک وي خدای نه چې دې په دغه خبر وشړلې ریډي کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ولې ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشر زما زوی دی او کنه ښه نو زما ماشوم ته دې څوک وي خطا ورته سوویل بیا ورته خطا ورته سوویل ستا دا مازغه دي که څه نو ماشوم ته دې څوک وي دا یې ما ته دومره چغې وویلې د دې صرف چغې دي نور څه نشته چغې مې ویلې ځکه چې ته لیټ راکوشې زئی زئی بسم الله کذا سبق یاد کا نم پیدا الله ریډي شابه شابه ماقامې څومره چغې وي شابه اوس مقابله ده ها ماشوم ته دې څوک وي ماشرنګ ماشرنګ زوی ته دې څوک وي ریډي پدې سم نه کی گزاره بسم الله ریډي 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 اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشوم زما زوی دی او کنه غضبیبه نو ښه ماشوم زوی ته مې دې بیا غلط شو راځه بابو ګولېشه ګولېشه اخر پروین ورته مخې ته ناسته ده ولې کنه زوري کېږي وکړي د ماشوم خضر د مخامخ ناسته ده اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ولې زما زوی شته څه ماشرنګ ولې ولې دغه کې سپل شوي ریکارډینګ کیږي وغیرہ نه بابو ته وایي کېږي وکړه چې الله دې ما خالي کیو دی اکشن. تاریخو خاطر خدای مې بخنه هوا زما دې راشي نو څه خو ته نن داسې سړی راګیر دی نن داسې سړی راګیر دی چې موږ یې په منډو کړیو او نن خدای ګیر کو خبرې ګورې اوس ته وایه اسقر بابا په جړه کې راته او کوم داسې نه په ژړا کې راته ووایه ستا په ژړا کې اثر شته ما جانا ته وی مړې مې خراب شوه خیر دی زه خو پکې نیم کنه لکه ولې نه ماسټر دی نو هغه وی کنه هغه راته وی جملې څه ویو ما ته څه پته ده خاوند ستا دی ته پوسونه زمانه کې اورشه ریا جوړه هغه راته وی کنه وی ولې پلان له ورکم او وی والله کنه یو روپے مو ویني او بالکل دا شانتي غلط جوړه مړې مې خراب شوه غلط ته جوړه باندې هغه د خپل اوس دغه په ستاغي کې راغلی ده هغه به او بیا ټول ته بیا داسې کړو زه څو هلته هغه کې جمیلې ته وایي چې نو څو کې هغه به چرته خوند کوي نو خدای دې نه مړه کوي ټیک ته بیماری حق ته وسوږي ریکارډینګ دی سبا وته مې سنا جوړه دا شان چر به سره زه دا ته یم چې خدای دې مخه پکه والله دې سر په خیر کا او والله دې نو هغه څه ورته هغه تاریخ هغه دا کار راغوندو نو بس هغه سبا د ختمې بل ورځ د ختمې هفته پس د ختمې هغه پروا نشته پروا نشته تاریخ هغه په کوم کاغذونو تعالی راغلی هفته پس د کار ختم هفته پس د کار ختم شي پروا نشته نشته دي ما ټول کې شاده سيزي تلوار په پدې په معنا ورا ښا نو هغه سوي او تاسو نه ماته و چې څنګه دا غرانګو کنه نو هغه نو هغه خدای دې مبارک را ولا سی د وړو مخکش ازبینو د مرګراش یازویرم دیشه نه پانی ازبینو د مرګراش پړ سوريش ولی ته مرګیدل راشه بابو خیر راته کوي
دا زه د په وینا باندې راپاڅېدم ځکه داسې کوي خدای دې بې خو باسه هغه ماته بیخ دې ستا وځي. هغه ماته په دې موبایل کې وکړه په دې موبایل کې وي وکړه بیخ بنیاد دې ستا وځي. ما ته خو په زول لګې ته خو هغه ښځه نه ته زما بچو نو تا زما د بچو خیرې کړي دي هغه ماته ویل کوي په دې کې خیره وکړه مخامخ خیره وکړه او ته چې نه ماته دې خیره وکړه چې پیغمبر راغلی تا ته خیره زما ته څه خیره وکړه زما ته خیره وکړه طارق नाजरीन यहाँ पे पोस्टमेंट की टीम کار کې کرنے کې تا ته وایم اج دا موبایل تعالی ګوري دا به دې لګي بکواس پکای سي तारिक शेख शाबी करना यार खामोशी वो तुम Cada ce le cuor dacă și că na. तारिक से क्या करती हो रही हो तारिक तो Dar că la stare cam ala. لا انا ما كانش قوي كان هو زي وزير رجالي لك ما موني شاتك زي وزير رجالي لك ما موني شاتك دكا ما بخبروا بين ready action बड़ी खबरी कोट ने उछेड़ लवा ګوري جاما بس موږ ته کې اوسېږي او که زامن مې درپسې راغی که نه نو غوږونه به درته نه وباسم څنګه به دې غوږونه وباسې که غوږونه یې دې ویستل نو ډېر بدې به ښکاري غلی کېږه مړه چې څنګه مې انګېن دی وایي هماغسې به کوم کور څنګه خوښه Okay, bas same. that's same number babu That's 78 78. 78 هم مړ ستان ورته مزاو دا زلك كوما ترى كاميرا کې سوق دي دا غو پرې ته مو دا کړی تاسو کو تاسو ته لګیو چې تاسو بل برابر کی کنه سره دې باندې کاچی باندې را پوینا نه بابا خنای نه بابا سره دې باندې کاچی باندې را پوینا نه بابا یا اسماعیل شاهد تم سوای نه بابا چورا بارم خانه دسری ټوپه نه دی او زه خدا چم په بخته کې نوابت ترى كده چابي لګو مخور خود سپک بات کړم دا د چاوي چاوي تخیری کوا اوس په کون شي وای فارمینه منځ خبرو چې ستا خور به پیدا سي بدګنی مون خو خبر نو چې دا بخیرو بدګنی بیا الله دې سر تورن کې نه او چې کله سین لنه راکوزي او بالکل ته پرشيږي نو ګوکا کوشي کنه Parmino! Ya Parmino rakucha con buniat sinsa. No rakuchi ke kono. اوته نه کپڑے بدلوم کنه نو دا څنګه کپڑے د ستا خو یو ونی مګنټو په بجلی سي. لک صبر هوګه کنه اوس راته تاریخ ویلې کنه پروردگار علم نو ارسینا. نار سینا میک اپ کې راکوچا کا. اوه نه زما ګټ اپ ګرام دې کنه لک صبر هوګه کنه یا لکه مړه د خدای خاطر کوی دا تاسو کوي یار مړه بابو دې لګیا دې راکوشا یا نو تام لس غنټې دی ولګول کتم نه جدا کوس بجلی لړ کې به وسکو نو بابو دا وسترګو ته مې وګورم نو ګټ اپ خو به خامخا کوم کنه خلک به ما نه ګوري یو سترګه به بابا ډېر څه دغه دا نیمرو کرا نو نه مې ساده راغلی کنه نه مې ساده راغلی وګورم او ما دور لکه دا د شپې په خدای به د شپې یو لسنی می 12 بجې دي او دغه په مونږ اوس سار شو پته نه چې د تاریخ په ډرامه کې سینې دا نیم را داسې دي داسې دي دا چاکلیټ دې سم کولې دي خوړې ملانه دي خو نه خدي دا باندې لکه بوی خو ولګي صاحب دې یار شپې دا 12 بجې دي نو په مونږ باندې ګورو وبم خوږې لګي او بخته زنده‌باد په ایمان ارسه پکې خواږه لګي او زم ښه متوز د شیناز باره کې څه وایي شیناز بارز کې بس سوې ما شیناز په پوزا بچ نه پریدي ډېره ترخه ده
خبره ببل تکي او خبره ببل تکي او راړی بیتا دا غوسه پسره پدې دا یو زکام ولې ته به امدا او دا موږ په زور پدې کټ کې نه ولې د مالک تعریف وکړه کنه خجي څنګه څه زه څنګه انګورم ما چې د مالک تعریف وکړه چې زه څنګه انګورم خو دا خو زموږ ډیره ښه اکټر راغلی نرمه او ماشاءالله ډېر مازغه دې کار نه کوي نفتا مازغه نمرا ها مو اسماعیل صاحب راته وی چې نرمه نه نمرا ها نمرا نومېږي خو ماشاءالله نمرا شاهد او زه به تاسو ته ووایم چې ډېره بهترین اکټره ده ډایلاګ ډیلیوري چې نو ډېره مزیداره ده او زما استاد اسماعیل شاهد صاحب چې دا خبره وکړي چې ویری ګوډ نو هغه به بیا ویری ګوډي کله چې مطلب دا اسماعیل صاحب غوسه شي تاسو یقین وکړئ چې داسې غوسه شي چې طارق شاهد ته کله داسې منډي او موږ ته داسې منډي وو بس الله پاک زما تعریف ته ونه کولو ګوري نه نو ته خو هغه چرچرې مورې په ایمان توبه وباسه سپیډ کې مورې چې تا آواز را پرېږده نو بختې ټول کلي روزي چې خدای پاکه جنګ چچا اچولی په منځ کې پرمینه چولی نو پرمین خو ویری ګوډ تیزه مور ده زه به ده ووایم تیز آواز والا بخري سره تیز آواز والا چې دی نو یا خالده یاسمین وه یا شکر دی موږ له خدای دوه زنانه نورې راکړې یو نوم شهناز دی د بل نوم چې دی نو پروین دی نو دا زه وایم چې دا زمونږ پوځي دي او بیا موږ ته یو نوې هیروین راغله نمرا نو مطلب دا نمرا شاهد دا موږ سره نوې یو اکټر راغله انشاءالله که خیر دا به ریکارډونه قایموي په اکټینګ کې او دا به که خیر لکه زه تاسو ته نشم څه ویلی چې ګوره څومره تعریفونه وکړل ښه اوزیر پوسې زما باره کې ستا باره کې به ته ووایم چې بس مطلب دی تا مونږ لړه پوخ که مطلب دا دی چې راپاس وو نو هله لکه شابه 8 بجې م رانیخ 6 بجې م رانیخ مسلمانه 6 بجې چرګان هم نه پاسېدلي او تا مونږ رانیخ کې نو به د کیمرې شاته ولاړې څادر دې پر ځان راچولي دي تا مونږ له خړمه لړه چې کرشتیا راباندې لړه دې راله پوخ که دی د شپې 12 بجې دی او ته مونږ پرېږدې نو مونږ هم مطلب دی داسې ځان سره عادت کړي وو چې په ایمان کې کټ ته م زړه نه کېږي او مونږ وایو چې بس ریکارډینګ او مونږ خدا یقین وساتئ چې کله وخت زیات لګي دا تاریخ مطلب دا دی ته کله کیمره داسې راولي هلته راباندې یو ځل کې راباندې په 1 go کېږي بیا راسې وایي میټ دی دا هیډ دی دا پیټ دی دا پلانکي دی دا ډینګري دی نو په دې دې م را لړه پوخ کړه او تاسو یقین وکړئ د اسماعیل صاحب چې دی نو هغه م وایي چې یا طارق الجویا موږ له خو دې لړه پوخ کړه د خیره 17 سینونه نن کړي دي او انشاءالله کېدي چې 4 نن وکړو نو 21 سینونه به که خیر نن موږ په دې ننانۍ ورځ کوو ماشاءالله او شهناز دې مالې مړه کوي یم خدای دې مه مړه کوه خدای دې دشمنان مړه کړه خدای ته له همت نجي تاسو دا وختي لږ د سیاسي په جنګ شوي که نه مکو طارق ما ته موبایل نیولی و زه ستا خیرې مې خوښې دي خیره وکړه نو ما له دې شاته خیره وکړه زبرده خیر دی بخمه حقداري چې دی نو تکړه ښځه ده او الله دې خوشحاله ساتي او موږ سره خو کوآپریټ ته مطلب دا زموږ خبرې نه غورځوي او یو بله خبره د ارشد بی باره کې څه وایي ارشد بی باره خبره کې دا کې ارشد بی غریب چې دی نو بچې سار وختي را پاتې وي دا لیټ ولې بل دی ارشد بی را پاتې وي دا لیټ ولې بل دی خدای پاکه نو لاس هم نشو خورولی خلک لاس اسمان ته پورې هغه وایي د ما لاس تا د ما سره ښکاره پور کړ دا حال دی بیا آواز وکړه شهناز نه ده لیټ شوه یاره شهناز بس تېره وځه که نه د خدای بېنصافې نو ته خو مور جوړه کوې هیروین دې د سمې پکانو تفل اوس میک اپ مین نشته یا دا پیاز غوټې څه شوې زمونږ میک اپ مین هم یوه نشتې او څلور سترګې د چشمې ته کې پروت دي بیا ځان نیمي بلو یې په سپېمو کې راله میک اپ کوي کور در وانچه چشمې مې نشته او دغه نشته اسفندیار نشته اسفندیاره یا د اوښ پچې های د اوښ پچ هم نشته او د دره لړه پوخ کو د ریټیکو ماسټر دی ماسټر خطا شاهد صاحب بتا کړم ته به سیم نمبر کو چې کومې جوړې واچ خجي پتلو تلو کې دا پروګرام ختميږي زمونږه پدې کې تاسو یو خیره کړه خدای دې کافران تباہ او برباد کړي چې زمونږ د دې ملک نه وي چې د خپل پاکستان
ګرانو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. زما د ډیرو مینوالو دا خواهش دی چې زه د فیسبوک خپله پاڼه تاسو ته څرګنده کړم. www.facebook.com/اسماعیل شاهد ISMAILSHAHID سپیس پکې ګورې نشته. او رښتیا www.facebook.com/اسماعیل شاهد نه علاوه زما په فیسبوک باندې بل پیج نشته. فلوی الله مسپارم د خدای په امان.